كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته جلال القرآن الكريم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. القرآن الكريم دستر او معجز قرآن کریم روانه اجباره. الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته انجلى نوري لهدي الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم. پدی آیات کریمه کې بل ورځ موږ څه خبره وکړه د دغه ایاک نستعین ټکسته یو سوال ذهن ته راځي، نو دا د هغه جواب ده. نو په دغه لحاظ باندې د مخکني آیاتو د دې آیات تر مابین ربط هم ظاهر سو. مخکې ایاک نستعین چې وویل سو ایاک خاص لتا نستعین موږ طلب د معاونت کوو، نو بیا دلته سوال پیدا سي چې څنګه معاونت الاله موږ سره وکړي. نو موږ د هغه سوال جواب دا وکړي چې اهدي هدایت وکړه موږ ته الصراط والمستقیم د سیده لارې، صراط لار مستقیم سیده برابر. نو دغه آیات کریمه په هغه ورځ باندې موږ څه خبره وکړه، صراط مستقیم بیان هم وکړي. او بیا دلته د صراط مستقیم له بیان څخه داسې معلومه سوه چې په دین کې درې شاخه دي، یو عقیده ده، یو عمل ده، یو اخلاق دي. نو عقیده هم افراط و تفریط لري، مابین یې سیده لار ده. عمل هم افراط و تفریط لري، مابین یې سیده لار ده. اخلاق هم افراط و تفریط لري، مابین یې سیده لار ده. افراط معنا زیادت په یو کار کې تر حد زیات، تفریط کمبود په یو کار کې تر حد زیات، چې څونه د هغه شي تقاضا وي تر هغه یې ور زیات کې ده ته افراط وایي، چې څونه د یو شي تقاضا وي تر هغه یې کم کې دي ته تفریط وایي، یعنی کمبود. چې څونه د شي تقاضا وي هغه ډول یې وکړي، نو دا نو میانه روي سوه. بیا د عقایدو په لحاظ موږ خبره وکړه او د اعمالو په لحاظ هم خبره وکړه، د اخلاقو په لحاظ باندې هم څه خبره وکړه. اخلاق یو مهمه برخه د دین هم ده. نبی علیه الصلاة والسلام کله کله خو بیخي د دین تعبیر په حسن خلق سره کړی ده، چې دین حسن خلق ده. ځکه دین اصلي د عقیدې نوم ده، او یو مخصوصه عقیده چې د الله جل جلاله پر توحید و پر یووالي عقیده جوړه شي، او د الله جل جلاله صفات کمالیه ومنل شي، او د انبیاو نبوت تسلیم شي، سره له دې چې دا د نبوت په مقصد هم د سړي سر خلاص شي. دا دوې خبرې چې په سړي کې راغلي، د الله جل جلاله عظمت لویي د سړي په زړه کې راغله، د الله صفات کامله د سړي زړه ومنل، او د انبیاو په نبوت په مقصد پوه شي، د انبیاو مقام یې وپېژندئ. له دغه معرفت وروسته حسن خلق لازم ده. که سل په سل کې دا معرفت راسي، بیا حسن خلق خامخا ورسره راځي. نو ځکه نبی علیه الصلاة والسلام بعضې حدیثو کې داسې هم راځي چې دین حسن خلق ده، ښه اخلاق دي. او یو حدیث کې داسې هم راځي، نبی علیه الصلاة والسلام وایي بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. وإذا الله جل جلاله د دغه خبرې د پاره را لېږلی یم
چې زه اتمام د دغو صحیح اخلاقو وکم، دا په صحیح چوکاټ کې خلکو ته وښیم. له دې څخه هم داسې معلومیږي نبي علیه الصلاة وسلام مقصد د بعثت، د خپل نبوت، د خپل رسالت مقصد یې اتمام د اخلاقو بیان کوي. له دې حدیث څخه داسې معلوم. الله جل جلاله هم د نبی علیه الصلاة وسلام په شان کې وایي انک لعلی خلق عظیم، ستا اخلاق لوړ. اوس خبره دغه ځای ته راله چې اخلاق خو جمع د خلق، د خلق وایي څه ته. د دې کتابونه داسې معنا بیانوي، وایي خلق دغه ته ویل کېږي په انسان کې یو قوت، داسې قوت چې د هغه قوت په وجه باندې بیا دی هغه کم کارونه چې کوي هغه په اساني کولای شي. دغه ته خلق وایي چې کم کارونه دی کوي د هغه خپل خلق په مقتضا باندې نو هغه کار ورته اساني. اوس نو که دا خلق غلط و نو بیا دته غلط کارونه اساني، که خلق اصلاح و نو بیا دته سم کارونه اساني، غلط بیا نه کوي. او دغه خلق په انسان کې یو داسې طبیعت الله پیدا کړی ده چې قابل د تغییر ده، چې دغه خلق خراب وي بیا پر ده باندې کوشش وشي بیا وسموالي ته راواوړي. ځکه آیاتونو و احادیث و تجربه ټول د دې شاهدان. نو خلق دغه یو قوت ده چې په انسان کې پیدا ده، الله جل جلاله کې یې شی ده، د هغه قوت په وجه دی کارونه په اساني. که چیرې دغه قوت اصلاح و نو ښه کارونه په اساني سړی کوي. دغه خلق چې کله اصلاح سي، دا اصلاح خلق ته کتابونه عدالت یا عدل وایي، چې داسې یو خلق په خپل انداز کې راسي چې هغه انساني فطرت یې تقاضا کوي، هغه ډول یا طبیعي طور دغه جوړي لکه د انبیاو ملکې، د انبیاو قوتونه، یا په کسبي طور جوړ سي. رای کوشش وکړي د خپل خلق، د خپل قوت چې په ده کې د اصلاح کړي، نو بیا دې ته عدالت ویل کېږي. دغه عدالت ویشل کېږي و درو ټکو ته. اول وار بالذات قسمونه، اولی قسمونه د عدالت درې دي. یو ته حکمت وایي، بل ته عفت وایي، بل ته شجاعت وایي. دا درې شی، حکمت سو، عفت سو، شجاعت سو. دا ګوره دا د علم تصوف یو شاخ ده، بیخي د تصوف مقدمه ده. خلق خو دلته دا دعوی کوي چې پیرید د موریدي د ها د ملنګي د مګر په خبر نه دي. حقیقت د تصوف دا خلکو ته نه ده معلوم. تصوف کوم څه ته ویل کېږي، څه کېږي. نو په دغه وجه موږ دغه مسلو کې څه تفصیل کوو د ده دپاره چې سړی پوه سي، د یو شی حقیقت سړي ته معلوم سي. د تصوف خو درې اړخه دي یا درې قسمه ده. یو قسم دغه اصلاح اخلاق ده، یو قسم بیا دا تربیت طریقه ده چې د شیخ او د مورید په مابین کې وي، یو قسم بیا مخکې چې ما تاسو ته وویل د کشف طریقه ده. نو دلته د اخلاقو پر شاخ باندې موږ خبره کوو چې اول وار په عدالت تعبیر ځینې وسی، هغه بیا درې قسمه پیدا کړو، یو حکمت سی، یو عفت سی، یو شجاعت سی. او دغه په انسان کې داسې درې قوتونه جمع دي. په انسان کې درې قوته جمع دي. له دغې وجې دغه درو شیانو اصلاح ته ضرورت شته، ولې دا یو له یوه را پیدا کېږي، بل له بله، بل له بله. انسان کې څوک په نطق تعبیر ځینې کوي، څوک په قوت مدرکه ځینې کوي. انسان نطق لري، حیوان ناطق ده. ناطق دی خبرو ته نه ویل کېږي، هغه قوت ته چې انسان د هغه په وجه ادراک کولی شي، یعنی پر بعضو خبرو باندې علم راځي. بیا له دغه څخه انسان قیاس جوړولی شي چې پلانی دا پلانی کار دی وکړي، دا ورپېښه شو، که زم دا کار دی وکړم دا راپېښېږي. دغه قوت مدرکه ده ته نطق وایي.
یو بیا په انسان کې قوت د غضب ده، له دغه غضب څخه سره چې تعلق ده هغه د شجاعت تعلق ده. په انسان کې دریم قوت د شهوت، دغه سره بیا د عفت تعلق ده. نو اوس که چیرې نطقي قوت اصلاح سي، اثر مرتب به حکمت راسي، دا صحیح خوی ده. که چیرې د غضب قوه اصلاح سي، شجاعت راسي، دا صحیح خلق ده. که چیرې د شهوت قوه اصلاح سي، اثر مرتب به عفت راسي، دا درې صحیح اخلاق. او که په دغو درو قوتو کې فساد راغی، یا په قوت د نطق قوت مدرکه کې فساد راغی، یا یو اړخ ته قوت ولاړی یا بل اړخ ته، یا د غضب په قوت کې فساد راغی یوې خواته یا بلې خواته، او یا د شهوت په قوه کې فساد راغی یا یوې خواته یا بلې خواته، بیا انسان د انسانیت له چوکاټه وځي، پر صراط مستقیم نه ده روان، دا پر صراط منحنی روان ده، کږه لار یې واخیسته. کږه لار نو ګوره والله عالم چې کوم ځای ته به ورسېږي، سمه لار خو نسته. قوت مدرکه په انسان کې چې هغه نطق ده چې هغه ویشل کېږي و درو خبرو ته، یعنی اثر مرتب درې خبرې راځي. په انسان کې کله د دغه قوت په وجه باندې حکمت راسي، کله په یو انسان کې د دغه قوت په وجه کتابونه تعبیر په جربوزه ځینې کوي، جربوزت راسي په انسان کې، کله د دغه قوت مدرکه په وجه بلادت راسي په انسان کې. اوس نو که چیرې یا طبعي په ده کې د دغه قوت د قوت اصلاح و حکمت یې اثر راغی نو خو ډېره ښه خبر، که نه و دی به کوشش کوي، که د هغه جربزه پر خوا باندې هم کوشش به کوي چې حکمت ته ځان راورسوي، که د بلادت پر خوا هم کوشش به کوي چې حکمت ته ځان راورسوي، او که پر هغه جربزه یا بلادت باندې پاته سي، دا سړی بیا په نقصان کې راځي. حکمت د داسې خبرې نوم ده چې ته خپل عقل راواخې، کار خو ځینې واخې، لیکن په دې طریقې چې د شرع تابع یې ګرځولی سي. یو وارې د خپل قوت مدرکه د عقل دا وپېژنې، داسې یې وپېژنې چې زما عقل داسې یو عنصر د داسې یو اصل د په ما کې چې د ټولو شیانو د پېژندلو قابلیت نشته پکښې، چې بې اشیا بې تمامها وپېژني، دا انساني قوت قابل د دغه نه ده. نو به ته راولاړېږې، ستا عقل چې پر کوم شي باندې رڼا اچوي تا ته درښیي، ته به هغه پر شریعت عرض کړي. که شریعت دغه شی په هغه عنوان کې در وښوی چې د عقل در ښوولی ده، نو صحیح ده. که له شریعت غلط ثابت شي بیا نو کار مه پله. ستا قوت مدرکه د عقل یو شي ته متوجه شي چې دا به څنګه وي، د دغه څرنګوالی چې دې پر شریعت عرض کوي، شریعت بیخي د دغه له پېژندلو ته منع کړی وي. اوس ته پر خپل عقل دا بوج راوستی شئ چې د په ده کار مه لره، زما عقل ځینې عجز وي. دغه ته وایي حکمت، چې د عقل خو کار اخی، ډېر شیان خو عقل درښیي، ډېر شیانو ته خو د عقل رهبري کوي، لیکن که کله کله یو ځای ته ودرېدې بیا د شریعت په چوکاټ کې ته پر خپل عقل قبضه کولی شئ، دا اطمینان ورکولی شئ چې دا زما کار نه ده، دا تر ما لوړه مسله ده. دغه ته حکمت وایي. کتابو یې مثال ویلی د الله جل جلاله پر موږ باندې د بعضو شیانو معرفت فرض کړی ده، او له بعضو شیانو یې منع کړي وو. تفکروا فی آثار صفات الله ولا تتفکروا فی ذات الله. د الله جل جلاله د صفت په آثارو کې فکر کوئ، چې اسمان یې اثر د الله د صفت، د مځکه یې اثر د شپه راولي ورځ راولي، مګر د الله په ذات کې فکر مه کوئ چې د الله ذات به نو څرنګه. الله جل جلاله ذات داسې ده چې زموږ عقل له دې قاصر ده چې احاطه د علم یې پر راسي، نو دا کار تجاتي پرېږدي. نبي علیه الصلاة والسلام وایي شیطان راځي یو سړي ته وسوسې وراچي، ورته وایي چې مځکه چا پیدا کړه، نو ته به جواب ورکړې دا له سړي سره یو خاطره پیدا کېږي چې الله پیدا کړه. هاشه اسمان چا پیدا کړي؟ الله پیدا کړي. ته چا پیدا کړې؟ الله پیدا کړه. آدم علیه السلام چا پیدا کړي؟ الله. ملائکه چا پیدا کړو؟ الله. اخر دغه ځای ته دې رسوي چې الله چا پیدا کړي.
نبی علیه السلام وایي تر دغه ځایه چې ورسېدې زیاتي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ووایه دغه سلسله پر دغه ځای قطع کړه زیاتي ته عاجزه یې باله. نو داسې ډېر شیان راغلي دي. یو له هغو شیانو چې ته به په هغو کې پر مخ نه ځي هغه متشابهات قرآني دي. منه آیات محکمات و اخر متشابهات لا يعلم تعویله الا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا بالله. چې څوک اتباع د متشابه کوي نو دا په زړه کې کجروي ده. دا د عقل د قوت مدرکه اصلاح نه ده کړې. بس دونه قدر کولای شي چې الف لام میم د دې معنا مې نه ده. الله جل جلاله د دغه ټکي په حکمت نه یم پوه کړی. نو حکمت به د الله پکې ذالک الکتاب مې بیا زده د ذالک الکتاب دا کتاب چې لا ریب فیه شک نشته. ید الله فوق ایدیهم په حدیث کې راځي یا تبارک الذی بیده الملک. ید متشابه ده ما ته حقیقت نه معلومیږي چې له الله سره څنګه مناسب ده. هغه ید که پر مخ پسې ورغلې بیا دلته سړی تباه کېږي. له دغه قسمه څخه د قدر مسله هم ده. د قدر مسلې کې چې ولاړ شي سړی ودرېږي عقل عاجزه شي. نو دلته تفویض وکړه الله ته. دا خامخا ضروري مه بوله چې په دا مسله باندې به زه ځان پوه کوم ځکه دا ستا تر ذهنیت لوړه ده. چې څونه نبي علیه السلام د قدر وضاحت کړی ده په تر هغه اندازې ځان په پوه کړه هغه هېڅ زیاتې دا دروازه بنده ده. که د دغه قبضه پر نفس باندې کولای سای چې دغسې دا کم شیان شرع تا ته اجازه د پیژندلو نه ده درکړې ته په دې بالکل مطمئن شوې. دا راسخ علم ده صحیح علم ده. والراسخون فی العلم یقولون آمنا به. او که پر مخ ولاړې بیا تباهي د هلاکت. دغه دا بل اړخ چې دا اوس ته متشابهات هم خامخا ځان ته معلومه یې په قدر هم ځان تر اخرته پوه کوې. دغه ته جربزت وایي. جربزت اصلي خپله معنا سقوط. دا علم نور اعتبار نه لري. کتابو کې قصه کوي افلاطون دا یو زبردست حاکم تیر سوی دا افلاطون مشهور د وسم یو سړی بل ته وایي کاکا له ځانه دې افلاطون جوړ کړی. افلاطون تقریبا 2000 کاله د هغه د وخت کې تیر سوي دي. وسم په خلکو کې شهرت لري. نو افلاطون ویل چې زه د الله جل جلاله سره بېله واسطې ځان وصل کوم. ضرورت دې ته نشته چې زه د یو پیغمبر اتباع وکړم تر یو شریعت ځان را لاندې کړم. د هوښیار یم په هر څه پوهېږم نو زه بیا پیغمبر څه کوم. افلاطون کې دغه ماده وه دا د جربزت د افراط پر خوا تللی و ډېر لوړ. نو افلاطون ته د خپل وخت پیغمبر راغی. دا تر نبی علیه السلام مخکې و. د افلاطون وخت د وخت پیغمبر ورته راغی. افلاطون ته وویل چې زه الله جل جلاله پیغمبر را لېږلی یم د انسانیت د اصلاح دپاره. نو ته د الله جل جلاله الوهیت ومنه زما پیغمبري ومنه. نو افلاطون ورته ویل چونکې افلاطون خو افلاطون و نو یې ورته ویل چې ښه دا صحیح ده چې د الله پیغمبر را لېږلی. د پیغمبر سره یو دلیل وي چې معجزه بلل کېږي. تا سره هغه دلیل شته؟ نو د معجزه خو داسې اختیاري شی نه ده. به هر حال که ته مطالبه وکړې زه به الله ته رجوع وکړم. که د الله حکمت تقاضا د معجزې د ښکاره کولو وکړه نو خو معلوم به شي. کنې زما په واک کې خو دا خبره نشته. نو افلاطون سره یې ومنده کوه یا د بادام دانه وه یا د زردالو دانه ورشئ ده ته یې ورکړه چې ته دا په دا مځکه کې پټه کړه. الله جل جلاله ته دعا وکړه چې د ستې راشنه کې میوه وکړي. که د ستې راشنه سوه نو دا خو د عادت خلاف ده. نو کېدلی شي چې بیا نو هغه پیغمبر چې الله ته رجوع وکړه الله جل جلاله پیغمبر ته حکم وکړي چې دا دانه پټه کړه راشنه کوم. نو پیغمبر هغه ځای سره واړه او دانه یې کې کښېښوه. افلاطون یوه بله ورسره کښېښوه. خاورې چې یې پر راواړولې دواړې راشنې سوې درختې سوې میوه یې وکړه. د افلاطون دم راشنه سوه د پیغمبر دم راشنه. پیغمبر ورته ویل چې اوس خو ایمان راوړه. اوس خو د معجزه دې ولید. هغه ولیانو خو زما درخت هم راشنه سوه ستا هم راشنه سوه. که معجزه یې نو خو زما دپاره بم وي.
نو پیغمبر ول سید نو بس بالا خو تر دغه ځایه زه مکلف وم، نور ته پیږي کار دی. پیغمبر سره روانېدی ده ورته ویل چې ګوره خفه کېږه مه، ستا په پیغمبري کې هېڅ شک نشته، واقعي ته پیغمبر یې. په دغه معجزه ستا د پیغمبري اثبات وشو. مسله داسې وه کله چې ته الله جل جلاله ته متوجه سوې، الله جل جلاله د مځکې قوت ټول ستا د توجه په وجه دغه ځای ته راوستی. بیا نو دانه چې هر چا کې ایښې وای راشنه کېده، خو سبب ستا په وجه جمع سو. هغه زما په وجه نه ده جمع سوی، یا سبب ستا په وجه جمع سو، طاقت دلته راغی. دانه نو بیا چې هر چا کې ایښې وای هغه راشنه کېده. نو بیا یې ورته ویل چې ګوره زه خو دونه هوښیار یم، خو د ودې لیدم. ته ولاړ شه، پیغمبر خو رالیږل سوی سید پر جاهلانو وګرځه، زه خو د دی هوښیار یم، په ما نو څه کار لري. هغه ول سید هغه ځینې ولاړ. افلاطون بې ایمانه تر دنیا تېر سو، کافر ولاړی. پر ځان اعتماد وکړئ، و دونه هوښیار، لیکن خپل عقل کې دا قبضان دغه طاقت نه و چې د شریعت تابع کړی وای. بعضې هغه مسائل چې هغه الله پر موږ پوشیده کړي دي، هغه یې دغه یې پوشیده پرېښي وای. دلته دا مسائل په نن زمانه کې کم علم خلکو ته پېښېږي. په هره خبره دی وای ما به عقلا پوه کوې، زیاتي نو ملا صاحب ما به په فلانۍ خبر پوه کوې، ولې داسې ده، نو ولې داسې ده، نو ولې داسې ده. دغه جربوزت دا د تباهۍ سبب ده. کم څوک چې عالم وي د دین ذوق ور معلوم وي، د الله د الوهیت شان ور معلوم وي، د پیغمبرانو شان ور معلوم وي، هغه بالکل خپل عقل په هغه ځایو کې د شریعت تابع کولی شي چې شریعت یې منع کړی. والراسخون فی العلم یقولون آمنا به. له لږ علمه اوس هم دا نقصانونه پېښېږي. دا خلک په دې علم کې ولاړ سي، تباه سي، هلاک سي. سبق وایي وایي وایي، بله ورځ پر بل له مخه خبره اوښتي. دا کار د بې علمۍ په وجه وسی. کافران متوجه دي، ما ورته بې علم یو، ځان تسلیموو ورته. دا مسلمانان خپل زامن راهسې کافرانو ته تسلیموي. ګوره دا بې علمي ده چې ورته وایه چې دا ولې 200 کیسې چې ته به مې په عقل پوه کوې، جنت څنګه شی ده؟ ته به دا خبر په عقل ما ته ثابتوې، ته وا جنت تر اسمانو مځکو لوی ده، نو چیرې ده؟ اوس به ته دی بیا یې یارې تر لاس پې نه سي چې ورور هغه جنت ته هغه یې دروازه ده، بیا به نو دی اسلام مني. نو تا د الله د اولویت انداز نه ده منلی. الله څونه ده، دغه کائنات څونه دي. ته کائنات دغه بولې چې دا ستا سترګې دید کوي، دلته جنت نه ځایېږي. ولې خو تا تې ویلي چې دغه یوه کوره د نورې زیاتې د ابادۍ کورې نه، بل ځای ژوند ممکن نه ده. مریخ ته موږ ولاړو ژوند نه کېدی، سپومرۍ ته وخاتو ژوند نه کېدی، دورې ولاړو ژوند نه کېدی. دغه ځای ده. نو یو وخت به پر جنت هم پېښ سوي وای چې دا جنت نسته، تیاره م وار وېځوله، دورې ولاړو جنت نسته. بس نو تا ته وایي ملا صاحب په دې مې پوه کړه. دا ګوره الله دې فضل کوي، موږ خو هلاک یو، موږ تباه یو، او دا تباه په دغه یو واکم د ځان نه ده، پوه نه یو. ګوره دا انا جوړي ده، دا د افلاطون څخه راپاته ده، دا له ارسطو څخه راپاته ده. څونه فلاسفه یونان چې وو، یو له سقراطه ماسې وه چې موحد و، نور ټول پر کفر ولاړو. دغه ته وایي جربزه. نو یا به د افلاطون په انداز پېښېږي، یا دا په موږ کې اوس په خپل انداز پېښېږي. بیا فیسبوک ده، بیا دی تللی ده، بیا هلته سوالونه دي، بیا هلته کیسې دي، بیا د الحاد و کفر ته بیا دی. دا یو اړخ ده. بل اړخ ته د حکمت بلادت. بلادت بلید معنا ناپوه. ناپوهي هم په دونه انداز کې چې وا دا کلمه دغه اول وار خو دا بسم الله دا ورته کوي، بسم الله الرحمن الرحیم، دی وایي بسم الله الرحمن الرحیم. چې ورته وایي چې وکاکا رحمان الرحیم نه ده، رحمان الرحیم ده. دا په ده نه زده کېږي، تر سپینې ډېرې پورې دی رحمان الرحیم وایي. الحمدلله رب العالمین، عالمین یې وایي، عالمین یې نه وایي. دا مرض ده. بلادت ناپوهي، انتهایی درجه ناپوهي. نو داسې دلته دغه خبرې نه زده کېږي. د الله د عظمت شان خو نو بیخي نه پېژندل کېږي. دا هم ناجوړي ده. یوې خواته د حکمت بلادت راغی، یوې خواته دا جربزت راغی. دا دواړه افراط و تفریط دي. په مابین کې حکمت ته د صراط مستقیم ده.
اهدنا الصراط والمستقیم. یا الله اهدي هدایت وکنا موږ ټولو ته ګوره د جمع صيغې مستعملېږي. او دویمه مسله دا ده اهدنا الصراط والمستقیم، اهدي هدایت وکنا موږ ته الصراط د غلاري المستقیم چې برابر ده د عقیدې په لحاظ. یا الله عقیده م اصلاح که، یوازې زموږ نه زموږ د اولادو عقیده اصلاح که، زموږ د ښځو عقیده اصلاح که، د پیغلو عقیده اصلاح که. دا د مسلمانانو کورونه دي چې عقیده اصلاح شي. او بل اهدنا الصراط والمستقیم دا غضب په وجه چې کومه خبر ده. د غضب په وجه باندې هم درې شیان دي. یو ته طهور وایي، یو ته شجاعت وایي، یو ته جبون وایي. بله ورځ مې هم په دې کې څه تشریح وکړه. طهور دا دغه نه سړی غیرتمند ده چې جنگ دی نه ورته ښکارېږي لکه یو نسوار. دې ته نو بیا جنګ اسانه ده. بار نه که جنګونه کوي ټول کلی ځینې په عذاب. دا هم انسانیت نه ده. او بلې خواته بیا جبون ده. د جبون میم پرون مثال درته ووایو چې سړی د شپې له کوره نسای وتای. دا هم انسانیت نه ده. شجاعت یو داسې غیرت ده، داسې قوت ده چې له دینه دفاع کولی سای، له ناموسه دفاع کولی سای، له عزته دفاع کولی سای، له ملکه دفاع کولی سای، له وطنه دفاع کولی سای. مګر دغه قوه د غضب چې په تا کې شته دا د ده په کنټرول کې بې ځایه بیا نه مستعملوي. برنه که خلکو ته زور نه پېښوي. نو دغه یوه خوا چې د طهور ده دا افراط ته زیادت. دا بله خوا چې د جبون ده دا تفرید ده، دا غلط کار ده. دغه په مابین کې چې دا شجاعت دا صحیح شی ده، خلق حسن ده. نبی علیه الصلاة والسلام داسې څوک و. حضرت عایشه رضی الله عنها روایت کوي چې د خپل ځان بدلای له چا نه اخیسته، چې چا به په ډبره وویستی کار یې نه په درلودی چې دا بس خطا سئ. نو خطا خو خطا. یو سړی راغی پورې پر باندې و پر نبی علیه السلام. د غیب په خلکو کې ورته راتېر سئ. دا سړی یهودي و. نبی علیه السلام یې تر کالو کش کوي، په زور ورته وږغېدی تاسې بني هاشم دی خلک یاست، د خلکو دنیاوې وړي بیا پورونه نه ورکوئ، هسې یاست داسې یاست داسې. نو نبی علیه السلام د خپل وخت باچا و، صحابه شاوخوا ناست و. هغه ویل یا رسول الله موړ پې کړو. نبی علیه السلام ویل ان لصاحب الحق مقال. مې کوه پورې باندې د دغو نه خوش که به خود کوي، فرق نه کوي. ورسئ هغه پورې ورکړي. هغه را پورې ورکړي. نبی علیه السلام داسې څوک خوش که یې نه کول. مګر چې کله به د دغې خبرې ضرورت پیښ شي، حدیث راځي ډېر ځایه بخاري شریف کې وخت د شپې داسې غږ شي. چونکې مدینه منوره کې هلته بیره ډېره وه، ځکه خو د ټولې عربي دنیا د ټول جزیره عرب مخالفت و ورسره، ټول خلک شاوخوا کفار په راګرځېدلي وو، دننه منافقین و، یهود و، فلان و، دا بلاوې وې. نو داسې یو د خطر غږ شو. حضرت انس رضی الله عنه وایي چې زموږ یو آس و، موږ به مندوب بالو. ډېر کمزوری و، یو ځای به پر یو خرابه ولاړ و چې پر سپور به سوې ګام یې نه اخیستی. نبی علیه السلام چې راوتلی د توره یې راخیستې، د پر دغه آس پېښ شوی، د پر دا یې پښه اړولی. آس ته خو نو چې د نبي علیه السلام سپرتیا ورسېده، آس له سده ووتی. حضرت انس رضی الله عنه وایي موږ چې له دې خوا دا د غږ و د صوت و اواز ته ورتلو، د علاقې خوا په مخه راغی، پر د آس پور توره یې په غاړه وول شی نه و. ګوره دا د وخت حکیم ده. شجاعت بیا په دغه انداز و. څونه صحابه شجاع و، څونه صحابه زبردست خلک و. حضرت عمر و په دې خلکو کې، حضرت علي و په دې خلکو کې. لیکن چې هغو ځان سماو، نبي علیه السلام بیا له هغې خوا راغی ول شی نه و. دا آس یې وښوی ول انا لوجدناه بحرا. یاره داسې آس ده لکه دریاب. آس له هغه وروسته له سده ووتی، بیا چا مقابله د دې آس نسو کولی. دا د نبي علیه السلام شان. په هر جنګ کې به نبي علیه السلام په اول مورچه کې و، په اول خط کې به نبي علیه السلام. دا یې شجاعت و، لیکن هلکې برداشت دونه و چې چا به هر څه ورته ویلي چې هم نه ورته ویل. دغه خلک دي جاهلان دي، خواران ناپوهان دي. ګوره دغه ته ویل کېږي شجاعت. نبی علیه الصلاة والسلام وایي بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. د دغه مقصد دپاره الله جل جلاله زه رالېږلی یم چې د شجاعت مصداق خلکو ته وښیم، چې دغه ته شجاعت وایي.
چې یو سړی ستا مخالف ده، ته په یو مقام کې هغه د ستا د شاګردانو په مخ کې تا ته لاس در واچي، ته ورته وایه مه یې کوئ، ورسه خپل پور یې ورکړي. نبي علیه السلام غږ نه ورته کړ. ښځې زار ورکړو، په خیبر کې راویې غوښته، ول زار تا کې واچول، په دا ډوډۍ کې دې ولو. نبي علیه السلام زما له خوا خو معافي، لیکن له هغه وروسته بیا پر دغو زارو یو صحابي شهید څه یا ښځه یې پر هغه باندې قصاص کړ. ګوره دا د نبي علیه السلام شان شجاعت و. ده خپل ځان یې په قبضه کې و، غضب یې کنټرولولی شي. او درېیمه مسله چې اثر د شهوت ده، هغه بیا 3 قسمه دي. یو ته ویل کېږي فجور، بل ته ویل کېږي جمود، بل ته ویل کېږي عفت. فجور دغه ته ویل کېږي چې یوه ښځه لري، 2 ښځې لري، ګزاره یې نه پکېږي، تر دې دیواله وراوښتی، نن دلته پسې اخستی، نن له دې ځایه پسې اخستی، دغه ته فجور ویل کېږي. او جمود ده ته ویل کېږي چې سړی د دغه شهوت په قوې کې ډېر کمزوری وي، خپله یوه ښځه لري، هغه 1 کال و 2 و 3 غږ نه کوي، اخر جنجال ورسره شروع کړي. دا نو جمود ده، دا معدل نه ده. د دې په مابین کې عفت ده. عفت داسې یو شی ده چې سړی خپل خواهش قبضه کولی شي، نه پردۍ ښځې ته ګوري، نه پردي هلک ته ګوري، نه یو ناروا ځای کې ځان مستعملوي، چې چیرې په داسې ځای کې پیښ هم سي ځان قبضه کړي چې یاره دا ناروا کار ده نه کوو. او د خپلې ښځې کفایت بیا کولی شي، د هغې خواهشات پوره کولی شي. دغه ته وایي عفت. دا 3 هغه اصلي خصلتونه دي: حکمت ده، شجاعت ده، عفت ده، د دغو درونو عدالت. اوس نو له دې څخه بیا نور پیدا سوي دي. د افراط په خوا کې هم شیان ځینې پیدا کېږي، د تفرید په خوا کې هم شیان ځینې پیدا کېږي. د افراط په خوا کې که چیرې دغه شجاعت خو په سړي کې وو، خو لږ و طهور ته مائل وو، دغه هم یو نوم لري، علاج لري، اسباب د دغه چې ولې په سړي کې راځي. یو مثال یې د دغه چې 3 طرفه وي، مابین اعتدال وي، یو طرف و بل طرف یې ناروا وي. لکه مثلا تکبر ده، تواضع ده، تملق ده. بعضی انسانانو کې تکبر یې، دا هم له حده وتلی کار ده. بعضو انسانانو کې تملق، دا هم غلط کار ده. بعضو کې تواضع، تواضع هغه اصلي خصلت ده. تکبر چیش ته وایي؟ نبی علیه السلام وویل چې تکبر حرام ده. یو صحابي وایي چې د الله پیغمبر، نو دا خو په موږ ټولو کې سته، ماته ښه کالي ښه خوند راکوي، ښه پایزار ښه خوند راکوي. نبی علیه السلام ویل یا دا خو جمال بولي، ان الله جمیل یحب الجمال. دا خو الله ښایسته ده، ښایست خوښوي، هغه خبره ناروا نه ده. تکبر چې د بطر الحق و غمت الناس، دغه ته تکبر وایي. د حق مقابله کوي او خلک حقیر درته ښکارېږي، دغه ته تکبر وایي. دا غلط کار ده، ناروا ده. نبی علیه السلام وایي چې که یوه ذره د تکبر په زړه کې و، هغه جنت ته نشي داخلېدی. بل بیا تملق بولي، تملق هم ناروا ده. تملق خو نو هغه ستاسې څونه کرامت ده، هر انسان کرامت لري، دغه کرامت تر پښو لاندې کوي، د یو چا خدمت کوي. موږ په اصطلاح کې چاپلوسي ورته وایو، یا موظفاکي ورته وایو. فلانی له فلاني سره کښته پورته کېدی، او صاحب دا ده، هغه صاحب نو په 1 روپۍ نه ارځي. ته بس دغه چاپلوسي دی عادت ته، صاحب ده، صاحب دا ده، صاحب کښته و پورته و. دا تملق ده، دا د انسان خپل وقار و ابرو ختموي، دا هم ناروا ده. دا په مابین کې خصلت تواضع ده. کن فی الناس که احد من الناس، خلک هم خلک دي وځي، نه نه وځي، موږ هم خلک دي وځي، نه خیرات، نه تر چا کښته یم، نه تر چا پورته یم. کن فی الناس که احد من الناس. که چاته الله اعزاز د تقوا په وجه ورکړی و، د هغه احترام کوم. که چاته الله فاسق سړی و، د دنیا په وجه الله پورته کړی و، نو هغه به ګورم. که مې کار په مانده سی، خوادور به سم څه کړتو، که مې نه سو، نو څه کوم پردی بلا. دا ته بیا تواضع وایي. داسې نور هم په دې دغه کې خو ډېر تفصیل سته. دا کوم کتاب چې ما راوړی د طریقه محمدیه، دا پر دغه موضوع باندې ده. بس له دغه عدالت یې خبره اخیستې ده، د کتاب پر دغه تمام شوی ده. بیا چې دا کوم د اخلاقو بخش ده، د تصوف و، هغه اوس دا ټول شیان داسې بیانوي. اوس مثلا اول د تکبر تعریف درته وکړي چې دغه ته ویل کېږي، بیا د دې اسباب درته بیان کړي، دا ولې په سړي کې پیدا کېږي.
او بیا له هغه وروسته طریقه علاج د دفع درته بیانوي چې دا په کومې طریقې سره سړی له ځانه لرې کولی شي. مثلا داسې نور یو ګوره اسراف ده یا بازر ده، یو بخل ده یو اقتصاد ده، دا هم دغه درې شیان دي. بازر ده ته وایي چې بې ځایه خپل مال مصرفوي، ډم راغلی د ښه ډول دی د ده خوښ دی کرار دې پر ډالر روپۍ ور وشیندلې، ښځه راغلې وه دلته اوازونه ویل ډېرې روپۍ دې ورکړي، هلته دې کور په هغه ورځ په ټاټې لا نه وې وروړي. دا ته اسراف وایي، دا ناروا ده یا بازر، دا د شیطانانو حکومت. یو بخل ده، بخل هم ناجوړي د هغه بیا په دا بله خوا کې ده چې چورت ورته ووایه چې دغه زما 200 روپۍ چې دي 15 زکات پکې کېږي، نو د فقیر دپاره خو مې نه دي ګټلې، څکه یې ولکه رسخوه پر دغه 15 دې زړه نه کېږي. 400 ځان دورې کې اخر نو چې ډېر دیندار وي هغه نو ملا صاحب ته راسي، ملا صاحب ته وایم ورور ته به زکات څنګه وي، ملا صاحب ته وا زوم ته به زکات څنګه وي، ملا صاحب ته وا ورور چې په یو رقم ملا صاحب دا خبر ورته وکړي چې هو صحیح ده، زیاتي به دی دا هلته به د خپل کور کې دغه کې، دا بیا بخل ده. یو اقتصاد د میانه روي، مال بې ځایه نه مصرفوم، مال زما د عزت و د ابرو د تحفظ دپاره ده، مګر چې کم وخت تقاضا د یو شي راله د الله حق پر ما باندې لازم سي، د یو بنده حق پر ما باندې لازم سي، هغه ډېر په جرأت ادا کولی سي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.